ډیرو ګرانو قدرمنو ملګرو ناستو مشرانو کشرانو همزولو او کتونکو السلام علیکم د عادل یوسفزی له طرفه نیکې پرزونې ګرانو قدرمنو ملګرو امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې ناست ملګري به هم خوشحالي او څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې اکثر به تاسو ادبي محفلونه ګورئ ادبي پروګرامونه به تاسو ګورئ نن هم د دغه کړو دا هم یوه کړۍ ده چې په دې کې به د ادب د خبرو سره سره د شعر و شاعرۍ باندې به هم خبرې اترې خو ورسره به د آواز خلا هم وي په هغې کې زموږ سره اشمت سحر دی او اشمت سحر چې کوم دی دغه شاعرۍ له د اواز ښکلا ورکړې ده د موسیقۍ ترونې ماسخان وصال کړی دی او د ټول نه اهمه خبره کومه خبره چې دا نو هغه زموږ نننی چې کوم شاعر دی محمد یوسف خدمتګار مزدور زوی د هغې په شاعرۍ باندې به مونږ خبرې اترې کوو ځکه چې محمد یوسف صاحب چې دی نو هغه د کونړ د یخو بادونو نه راواخله تر کابل د تودو لمبو پورې په دغه وطن کې چې کله پاتې شوی دی نو خپلې ذمهوارۍ ترسره کړي دي او د خپل وطن سره یې پوره مینه ساتلې ده نه یوازې دغه مینه چې کوم دی د خپل قوم دپاره د خپلو پښتنو دپاره بلکې نړیواله مینه چې کوم دی د دې په شاعرۍ کې مونږ ته په نظر باندې راځي د دې سره سره د خپل وطن که نن بهر هم دی خو د دې سیمې خوبونه ویني د دې خلکو په خوشحالۍ باندې خوشحالیږي د دې خلکو په خفګان باندې خفه کیږي او د دې سره سره د دې خلکو ترقي غواړي په دغه ټولو موضوعاتو باندې کوم چې د هغې په شاعرۍ کې دي په هغې باندې به خبرې اترې کوو ځکه چې 4 کتابونه دي چاپ دي او 6 ناچاپه پراته دي دغه ټول موضوعات چې کوم دی قدرمنو ملګرو په دې پروګرام کې به مونږ په هغې باندې خبرې اترې کوم وخت په وخت باندې به اشمت سحر چې دی نو هغه تاسو ته د محمد یوسف خدمتګار مزدور زوی چې کوم کلامونه دي هغه به هم تاسو ته وړاندې کوي زما جانان جانان وطنا د جانان وطنا زما جانان جانان وطنا د جانان وطنا د لوی افغان وطنا د لوی افغان زما جانان جانان وطنا د جانان وطنا زما جانان جانان وطنا د جانان وطنا د لوی افغان وطنا د لوی افغان د لوی افغان وطنا د لوی افغان لا عباسنا تر امو جنت نشان وطنا لا عباسنا تر امو جنت نشان وطنا د لوی افغان وطنا د لوی افغان د لوی افغان وطنا د لوی افغان هر پانا ماتل وست د شجاعت را کوي ننګو غیرت ستاد عظمت شان و شوکت را کوي ستا هر پانا ماتل وست د شجاعت را کوي ننګو غیرت ستاد عظمت شان و شوکت را کوي ستا هر یو کاڼه بوټه لال د بدخشان وطنا ستا هر یو کاڼه بوټه لال د بدخشان وطنا د لوی افغان وطنا د لوی افغان د لوی افغان وطنا د لوی افغان زما جانان جانان وطنا د جانان وطنا زما جانان جانان وطنا د جانان وطنا د لوی افغان وطنا د لوی افغان د لوی افغان وطنا د لوی افغان
رستم تا دل شرما ورکتلې نشم ستاد بودا خاور تعالی والا لیدلې نشم تخت رستم تا دل شرما ورکتلې نشم ستاد بودا خاور تعالی والا لیدلې نشم ګران وطن پما ګران لخپل ځان وطن ګران وطن پما ګران لخپل ځان وطن د لوی افغان وطن د لوی افغان د لوی افغان وطن د لوی افغان زما جانان جانان وطن د جانان وطن زما جانان جانان وطن د جانان وطن د لوی افغان وطن د لوی افغان د لوی افغان وطن د لوی افغان د کابل بالای سار بیا اکبر خان غواړي د پیښور بالای سار د دریا خان غواړي ستاد کابل بالای سار بیا اکبر خان غواړي د پیښور بالای سار د دریا خان غواړي د وطن مور غواړي ملالا ایوب خان وطن د وطن مور غواړي ملالا ایوب خان وطن د لوی افغان وطن د لوی افغان د لوی افغان وطن د لوی افغان زما جانان جانان وطن د جانان وطن زما جانان جانان وطن د جانان وطن د لوی افغان وطن د لوی افغان د لوی افغان وطن د لوی افغان خدمتگار د مینې بڼې سر مې زار شالتا پزر کرتا مزوانی نثار نثار شالتا د خدمتگار د مینې بڼې سر مې زار شالتا پزر کرتا مزوانی نثار نثار شالتا زار مې لتا نا سروزان دینو ایمان وطن زار مې لتا سروزان دینو ایمان وطن د لوی افغان وطن د لوی افغان د لوی افغان وطن د لوی افغان ډیره مهرباني حشمت سهار ستاسو او زموږ سره قدرمنو ملګرو په محفل کې یو ملګری ناست دی چې هغه نه یوازې د هغه خپلوان دی د خدمتګار صاحب بلکې د هغه یو ښه لوستونکی دی او د هغه سره د ډیر وخت نه ملګری پاتې شوی دی او بلکې دی د دې نه علاوه د هغې په شاعرۍ په خپرولو کې د کتابونو په چاپ کېدو کې هم د دې پوره لاس دی ډیرو ملګرو ته به پته لګېدلې هم وي چې کم پیژنګلو دي خو چې کم نه پیژني نو زه د غلام علي صاحب خبره کومه کم چې زموږ سره په محفل کې دلته ناست دی هغې د خدمتګار صاحب د موضوعاتو نه په شاعرۍ کې او بیا چې د هغې کم ذاتي ژوند دی نو په هغې باندې هم د دې سره ډېر معلومات دي نو زه غواړم چې هغه که زموږ سره دې شریک کړي خدمتګار صاحب د ورکوټیوال نه د شعر سره ډېره علاقه لرله او ما د ټول شعرونه لوستلي دي او دا تاسو چې کوم شعرونه اوس واورېدل
همداسې د ټول شعرونه همداسې یو دغه لري، دا یو مفهوم لري. د خدمتګار صاحب په دغه باندې به ذاتي ژوند باندې به دغه وکړم. محمد یوسف خدمتګار مزدورزوی د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ د لمټک په کلي کې په 1440 هجري لمریز کال د مرغومي په 11 نیټه چې د 1955 عیسوي کال د جنوري لومړۍ نیټې سره برابره ده په یوه بېوزله کورنۍ کې زیږېدلی دی. د پلار نوم یې محمد سیفور په قوم بابر او د مزدور بابا لمسی دی. مزدور بابا د غازي میرزمان خان ورور چې د غازي امان الله خان په دور کې د انګریزانو سره په مخامخ جګړه کې د مشرقي جبهې قمندان د ارنوی فاتح او په ازادۍ مین یو زړور افسر و. محمد یوسف خدمتګار مزدورزوی لوړکوټوالي نه شعر وایي. لومړنی کتاب یې د هیلې هاندونه ورمنونه په نوم په 1499 لمریز هجري کال او دویم کتاب یې د هیلې یادونه او منزلونه په نوم په 1480 لمریز هجري کال او دریم کتاب یې پرهارونه تصویرونه په نوم په 1483 لمریز هجري کال چې د کوچنیانو او تنکیو ځوانانو لپاره 50 قصې دي. چاپ او ډیر شعرونه، ادبي ټوټې، علمي او ټولنیزې مقالې د هیواد په مطبوعاتو کې خپاره او څلورم کتاب د زمانې غږ د خلکو غږ په نوم چې د نوموړي د ژوند یادونه، ناخوالې او د اوږدو جګړو د غمیزې انځورونه، تاریخي ویړنې، ټولنیزې نیمګړتیاوې، په راتلونکي د نوموړي د ټینګ باور او د هیواد او هیوادوالو سره د هغه ځانګړې مینه، ملي یووالی، سیاسي بیداري او د ځمکني بشپړتیا او د هیواد د بشپړې ازادۍ او ترقۍ هڅونکې هیلې انځوروي. په 1485 لمریز هجري کال د زمري د میاشتې په 28 تاریخ د هیواد د استقلال د اووه کلیزې په مناسبت چاپ شو. ډېره مننه. د دې نه پس به بیا اشمت سهار ته خواست کوو چې هغه راته یو ښه کلام د خدمتګار صاحب وړاندې کړي. دل غاړې ټوپک لرې کړه قلم واخله او قلم واخله. پښتونه ګام دی، پښتونه ګام دی، نړیوالو سره سم واخله او سره سم واخله. نور دل غاړې، نور دل غاړې ټوپک لرې کړه قلم واخله او قلم واخله. پښتونه ګام دی. نن د زړو وسلو دوران تیر شوی بل زمان دی، نن د زړو وسلو دوران تیر شوی بل زمان دی. نن د زړو وسلو دوران تیر شوی بل زمان دی، نن د زړو وسلو دوران تیر شوی بل زمان دی. بچو ته وایه د مکتب په لور قدم واخله او قدم واخله. پښتونه ګام دی، پښتونه ګام دی، نړیوالو سره سم واخله او سره سم واخله. نور دل غاړې. تر صوبت خوارو حیرانو سے پخپل وطن کے، تر صوبت خوارو حیرانو سے پخپل وطن کے، تر صوبت خوارو حیرانو سے پخپل وطن کے، تر صوبت خوارو حیرانو سے پخپل وطن کے. د نوي ژوند په لورې پوهه لا علم واخله، لا علم واخله. پښتونه ګام دی، پښتونه ګام دی، نړیوالو سره سم واخله او سره سم واخله. پښتونه ګام دی.
مشرانو لار خون کو باندې کامرا ټول کړه ملي مشرانو لار خون کو باندې کامرا ټول کړه ملي مشرانو لار خون کو باندې کامرا ټول کړه ملي مشرانو لار خون کو باندې کامرا ټول کړه و علم په هوا د حق سره سم واخلا سره سم واخلا پښتون ګام دی پښتون ګام دی نړیوالو سره سم واخلا او سره سم واخلا نور دل غاړي د خدمتګار دغه پیغام په اولادو تطبیق کړه 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 د یو سر لوړي ژوند په لور ورله قلم واخلا ورله قلم واخلا پښتون ګام دی پښتون ګام دی نړیوالو سره سم واخلا او سره سم واخلا نور دل غاړي ټوپک لري کړه قلم واخلا او قلم واخلا پښتون ګام دی ډیرو ګرانو قدرمنو ملګرو دومره خوندور کلام تاسو د حشمت سحر نه د خدمتګار صاحب واورېده او یقینا چې کوم موضوعاتو باندې مونږ وړاندې خبره وکړه د هغې په ثبوت کې دغه کلام پوره دی د دې نه علاوه قدرمنو ملګرو څنګه چې اکثر چې زه د خدمتګار صاحب کلامونه اورم او یا لولم نو ماته په هغې کې د وطن سره چې د مینې کوم رنګونه دي نو ماته ملنګ جان بابا رایاد شي کم چې د خپل وطن سره د مینې د خپل قوم سره د خپلو پښتنو سره بې کچه مینه لرله او دغه احساسات او جذبات د شعر ژبې ته سپارلي وو لایق زاده لایق صاحب زموږ سره ناست دی لایق صاحب اول خو د راتګ ډېره مننه او خوشحاله شو چې ستاسو ناسته زموږ سره دلته یو څو لحظې ده خو د خدمتګار صاحب د شاعرۍ حوالې سره کومه چې تاسو واورېده کومه چې مو لوستې ده کوم تاثر لرئ په ذهن کې که د ملګرو سره یې شریک کړئ ډیره مننه اول خو به زه غواړم چې د نور برشد نوید صاحب مننه وکړم چې هغه یو داسې ادبي محفل را جوړ کړو ځکه چې د داسې محفلونو ډېر زیات ضرورت دی د خدمتګار صاحب د خپلې خاورې سره د خپل وطن سره د خپل قام سره ډېره زیاته مینه ده او بیا په تیره زه دا فکر کوم چې د دې په شاعرۍ کې نه صرف دا چې هغه قومیت دی هغه د قومي وحدت هغه احساس دی بلکې په دې کې رومانیت هم شته دی خو په مجموعي توګه باندې د دې په شعر کې موږ چې ورته رجایت وایو یعنی امید دی او یو تمه ده یو حوصله ده خپل قام ته خپل ظلمو ته چې وخت اوس هم شته دی چې تاسو وکولی شئ چې د دې قام دپاره د خپل ولس دپاره کار وکړئ او که فرق تاسو عملي ګامونه واخلئ نو تاسو به خپل منزل ته ورسئ او هغه منزل چې دی هغه د پښتنو یووالی دی د پښتنو وحدت دی نو زه عادل صاحب دا خیال کوم چې د دې وخت تقاضا دا ده د دې وخت غوښتنه دا ده چې زموږ په شاعرۍ کې دغه رنګ قامي رنګ موجود وي د لایق صاحب د دومره خوندورو خبرو نه پس زه وایم چې همدغه شانتې خوندور د خدمتګار صاحب یو کلام د حشمت سحر نه واورو نو څنګه هم خوښه ده د پښتنو په دیرو ګرځم زکات غواړم زه د خیبر د سر خیرات غواړم زه د خیبر د سر خیرات غواړم د پښتنو په دیرو ګرځم زکات غواړم زه د خیبر د سر خیرات غواړم زه د خیبر د سر خیرات غواړم
پښتنو په کلي کور ګرځما پړې په غاړه سر سر تور ګرځما د پښتنو په کلي کور ګرځما پړې په غاړه سر سر تور ګرځما بل چیر نظم په خپل رور ګرځما د غیرتی بابا په غور ګرځما د سمت خان له دښمه نانو نه کې سات غواړم زه د خیبر د سر خیرات غواړم زه د خیبر د سر خیرات غواړم د پښتنو په دیرو ګرځم زکات غواړم زه د خیبر د سر خیرات غواړم زه د خیبر د سر خیرات غواړم زد بولان د غرو سرو تورزم د پامیر سکې ته ترو تورزم زد بولان د غرو سرو تورزم د پامیر سکې ته ترو تورزم د باجوړ د ننګ حجرو تورزم د شهیدانو بقبرو تورزم ظلامونا تر اٹکایو جماعت غواړم زه د خیبر د سر خیرات غواړم زه د خیبر د سر خیرات غواړم د پښتنو په دیرو ګرځم زکات غواړم زه د خیبر د سر خیرات غواړم زه د خیبر د سر خیرات غواړم پختون غلام نشي دښمن بکور کې د خپل کام نشي نور با آزاد پختون غلام نشي دښمن بکور کې د خپل کام نشي بلتا بکلا پسلام نشي جوړ د پیغور به خاصو عام نشي زه خدمتګاري سر لوړی په کائنات غواړم زه د خیبر د سر خیرات غواړم زه د خیبر د سر خیرات غواړم د پښتنو په دیرو ګرځم زکات غواړم زه د خیبر د سر خیرات غواړم زه د خیبر د سر خیرات غواړم ډیره مهرباني حشمت صاحب د دومره ښکلي کلام او قدرمنو ملګرو څنګه چې مونږه خبرې کولې د محمد یوسف خدمتګار مزدورزي د هغې په شعرونو باندې پروګرام زموږ روان دی زموږ سره شهاب خټک صاحب هم ناست دی د هغې سره به هم خبرې اترې کوو او محمد یوسف صاحب څنګه چې خدمتګار صاحب مختلف کلامونه تاسو واورئ د نور به هم وړاندې اورئ الله پاک هغې د شعر ویلو طاقت د ډېر وړوکوالي نه ورکړی
او تر دې دمه راورسېده چې ویښتې پکې سپین شو دغه کلامونه تاسو مو اورېدل لوستلی مو دی ستاسو څه خیال دی دې هکله باندې زموږ خدمتګار صاحب چې دی د هغې کلام په بنیادي توګه په دوه حصو مشتمل دی یو خو هغه غمونه دي دردونه دي هغه د پښتون قوم د افغان ولس سره چې په دې خاوره باندې د 13 کالو نه دا کم جنگ روان دی او د کمو تکلیفاتو سره چې هغې مخامخ دي نو د هغې پکې ډېر ذکر شوی دی خو بل اړخ ته هغه بیا صرف مسایل یا غمونه موږ ته نه وړاندې کوي بلکې څنګه چې لایقزاده لایق صاحب وویل چې هغې په کلام کې رجایت هم شته هغه موږ ته د دې غمونو نه د خلاصي لار هم ښیي او هغه لار د پښتنو د قامي وحدت یا د هغې د وجود د بیا د جوړولو چې کومه لار ده هغه لار ده جی ملګرو د شهاب صاحب خبرې تاسو واورېدې ډېرې خوندورې خبرې او بله خبره دا ده چې دا مشران دي خامخا هغه وایي ما ډېرې تودې سړې لیدلي زه په تیندکونو کې استاد شوم نو ژوند چې انسان تیری قدرمنو ملګرو نو خامخا تودو سړو نه راتېرېږي او بیا د هغې په خبرو کې د هغې په نصیحت کې خامخا پوخوالی او همدغه نصیحت ته همدغه پوخوالي ته یو وارې بیا دعوت ورکوم حشمت سهر لا چې د خدمتګار صاحب یو بل خوندور کلام راته وړاندې سادگان په اعتبار کې تیر وطن کو بیا په خپل کور کې په جرګو د حق غوښتنه کو مونږ سادگان په اعتبار کې تیر وطن کو مونږه د کور د ننه خپله وروڼه زغملی نشو مونږه د کور د ننه خپله وروڼه زغملی نشو خو عبادت د ګاونډیانو په لمنه کوو خو عبادت د ګاونډیانو په لمنه کوو مونږ سادگان په اعتبار کې تیر وطن کوو مونږه ولس یو چې غالما پس پکا وینه وهو مونږه ولس یو چې غالما پس پکا وینه وهو دښمن ښکاره پتن دیولو سرخندنه کوو دښمن ښکاره پتن دیولو سرخندنه کوو مونږ سادگان په اعتبار کې تیر وطن کوو
دګر ګټلې مودام دګر ګټلې مودام مون خدمتګار د جګړو دګر ګټلې مودام دګر ګټلې مودام خود کال په مشر توب د کور بیلنه کو د کور بیلنه کو خود کال په مشر توب د کور بیلنه کو د کور بیلنه کو مونږ سادهګان په اعتبار کې تیر وطن کو تیر وطن کو بیا په خپل کور کې په جرګو د حق غوښتنه کو د حق غوښتنه کو. قدرمنو ملګرو دا وخت زموږ سره قاضي خوشدل قاضي خیل په محفل کې ناست دی نو زه غواړم چې د هغې سره هم خبرې اترې وکړو د هغې جذبات او احساسات هم معلوم کړو د خدمتګار صاحب د کلام حوالې سره د محفل حوالې سره. ما په دې پروګرام په دې محفل کې دغه تصویرونه ته خدمتګار صاحب لګېدلي دي نو خدمتګار صاحب زه دغه وخت نه پېژنم چې د ځوانۍ کوم تصویر دی او بیا د سره یو خاطره زه لرم چې یو شپه داسې موږ یو سیاسي جلسه لرله او کله چې هغه جلسه ختمه شوه شیر محمد صافي الله پاک دې وبخښي چې دی منشي دی او کنډک و نو ده ورته ویل چې تاسو بېګله ما سره مېلمانه یاستئ هغه ورته ویل موږ به ستا په کور کې تا ته اوس ودرېږو کینو پاڅو به درته نه دی لکه د پولیسو په محکمه کې سیاسي امیر و نو خو ده سره لاړو نو ده داسې مخ راوړه ویې وایي زه د هر میدان هم د کلم هم د ترویزه خدمتګار یم او د لرو بر خدمتګار یم دغه الفاظ چې دی په دې شاعري کې اوس وایي دا د په هغه شپه دا کلمه استعمال کړه بیا د سره موږ لاړو د کور ته شپه مو ورسره داسې خاطرات زما سره ډېر دي خو هغه شپه دی به د پولیس په ورځی کې موږ ته وطن نه وته چې ډوډۍ او که نه دا پروګرام دغه شو نو ده په هغه وخت کې دغه خبره کوله یقین سره زه دا خبره تاسو راغلو دوستانو ټولو ته کومه چې خدمتګار داسې نوم و موږ به خدمتګار ورته وایو که نه چې زموږ دوستانو به اورېده زړونه یې غټېده او یقینا د بری احساس به کو په هر میدان کې او زموږ دښمنانو چې یوسف خدمتګار اورېده د هغوی به ځان کمزوری کېده زړه به کمزوری کېده نو دا هغه وخت نه بل د شعر و شاعري ډګروال صاحب خو ماته مخکې داسې نه ویلي خو راته پروګرام یې ویلي و د ده په رابطه یې راته څه نه ویلي نو خو چې رالم دا تاسو مې ولیدئ او د حشمت استاد او د خلک مې ولیدل چې یقینا لایق صاحب سره زه موافق یم چې لایق صاحب شعر چې کله ما اورېد تا چې کوم شعر ووایه زه ما ویل یو خو سلیمان لایق دی او دغه لایق نو دغه دی اوس مې مخامخ ولیدل ډېر خوشحاله شوم د ده په دې شاعري خو دې کې ورسره زه د بالکل یقینا چې ژبه قوم او پښتو خدمت په تور هم دی په قلم هم دی یقینا چې د ژبې خدمت په قلم باندې زموږ شاعرانو لیکوالانو ادیبانو هنرمندانو ټولو کړی په میړانه باندې وکړي. جی د قاضي خوشدل قاضي خیل صاحب د خوندورو خبرو نه پس او بل کې د دې د خبرو انداز مې ډېر زیات خوښ شو ډېرې ښکلې او زر خبرې وکړې زموږ سره چې څنګه د شاعرۍ خبره موږ کوله چې یاره شاعري او بیا چې کله هغې د موسیقۍ او د اواز ښکلا ورته میلاو شي نو د هغې ښایست او دغه نور لاس یې واشي خوږوالی نو اشمت سهر زموږ سره ناست دی او کلامونه خو ویسي ووي او څه پاتې دي نو د بل یو ښکلي کلام ورته خواست کوم چې د خدمتګار صاحب یو بل کلام راته وړاندې کړي. مهرباني کړې دلې مورې ډېرو غمونو زورولې مورې ستا په شودو باندې قسم یادوم هسې د ټولو میندو غم یادوم ستا زحمتونه هېرولی نشم د زړه زخمونه پټولی نشم مورې دلې مورې ډېرو غمونو زورولې مورې ستا په شودو باندې قسم یادوم
داسې د ټولو میندو غم یادوم ستا زحمتونه هېرولی نشم د زړه زخمونه پټولی نشم مورې 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 د قدم خاورې رنج دی زما د دې وطن خاورې لم دی زما ستا د قدم خاورې رنج دی زما د دې وطن خاورې لم دی زما ستا به ارمان سر کړم په سترګو باندې رنج به پورې کړم په غبرګو باندې د وطن میندو زورېدلو میندو د بېلتون اور کې سوځېدلو خویندو تاسو بې سوري بې پړوني مشئ د بې فایدې اور اور لړوني مشئ مورې 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 دستر اولس بچیانو یو شی سره د ګران هیواد د آبادۍ لپاره دستر اولس بچیانو یو شی سره د ګران هیواد د آبادۍ لپاره د بوډۍ مور د خوشحالۍ لپاره نو مورې مورې په ما ګرانې مورې اوښکې توی نه کړې مهربانې مورې ستا لا بچي د لوی وطن ژوندي دي ای د وطن ځوانانو یو شی سره چې سوله نه مني له مونږ پردي دي مورې 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 جنگ او دښمنی نه غواړو بیرغ د سولې تل اوچت غواړو
نور مونږه جنگ او دښمني نه غواړو بیرغ د سولې تل اوچت غواړو انسان ته ژوند د شرافت غواړو مونږ یو کېږو د ژوندون لپاره د اتفاق ملي تړون لپاره د اتفاق ملي تړون لپاره ستا په شودو باندې قسم یادوم هسې د ټولو میندو غم یادوم مورې 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 کبیر ستوري چې کوم خدمات دي د هغې چې کوم اواز دی د هغې چې کومې جذبې دي نو هغه هم د چا نه کمې نه دي او د هغې برخوردار دلته زموږ سره ناست دی بصیر ستوری نو د دې د کونړ سره تعلق هم دی یو خانداني رابطې هم د دې شته دی نو په دې عقله باندې زه دا وخت مهمه ګڼم چې د بصیر ستوري نه یو څو خبرې د هغې حوالې سره واورم د خدمتګار صاحب په رابطه خو به زه دا ووایم چې دا خو زموږ سره د خپلوۍ او رشته هم شته ځکه چې زما پلار هم د میرزمان خان لمسی دی او دی هم د هغه وراره کېږي نو دغه رشته هم شته دی بل زما د والد صاحب سره د پلار سره مې د هلته په اروپا کې مستقیمه رابطه لرله او کوم وخت کې چې به کوم داسې غونډې به جوړولې او داسې پروګرامونه به جوړول نو خدمتګار صاحب به ورته راته مطلب دا چې ادبي تنده د دې نه ده ماته شوې هلته هم ادبي ملګري به راغونډول هلته به ډېر راغونډول ادبي ملګري او دوی به خپله کوم ادبي تنده چې به وایي هلته به په خپلو پروګرامونو باندې سړولی که نه بیا به سوال کوم او چاته به کوم تاسو ته پته ده حشمت سار ته به کوم ځکه چې د هغه ښکلی اواز او د خدمتګار صاحب ښکلی کلام نو په پروګرام کې چې دی نو ملګري به ترې هم خوندلي او ناس ملګري به ترې هم خوندلي تا چې څو په غشو د بڼو باندې ویشتلي دي تا چې څو په غشو د بڼو باندې ویشتلي دي کله درنه روغه کله درنه روغ زړګي بیا خپل کور ته ورغلي دي تا چې څو په غشو د بڼو باندې ویشتلي دي تا چې څو په غشو د بڼو باندې ویشتلي دي ترې د سر مغروره پوښتنه پیغلا ترې د سر مغروره پوښتنه پیغلا تور کې خاپېرې د پخپل حسن شرمولې دي تور کې خاپېرې د پخپل حسن شرمولې دي کله درنه چې څو په غشو د بڼو باندې ویشتلي دي تا چې څو په غشو د بڼو باندې ویشتلي دي ټپا وکړه او نن ظلمو ته واچوه پاسې ټپا وکړه او نن ظلمو ته
ډیر صدر خولی دی تا ته د میون ملاله ډیر صدر خولی دی کله در ناروغ کله در ناروغ زړګي بیا خپل کور ته ورغلی دی تا چې سو په غشو د پړو باندې ویشتلی دی تا چې سو په غشو د پړو باندې ویشتلی دی پاسه پختنې پیغلې نن غږ د زمانې دی دا پاسه پختنې پیغلې نن غږ د زمانې دی دا زکه خدمتګار درته له زړه نه در لیکلی دی زکه خدمتګار درته له زړه نه در لیکلی دی کله در ناروغ کله در ناروغ زړګي بیا خپل کور ته ورغلی دی تا چې څوک په غشو د بڼو باندې ویشتلی دی تا چې څوک په غشو د بڼو باندې ویشتلی دی کله در ناروغ کله در ناروغ زړګي بیا خپل کور ته ورغلی دی تا چې څوک په غشو د بڼو باندې ویشتلی دی تا چې څوک په غشو د بڼو باندې ویشتلی دی د مختلفو شاعرانو کلامونه تاسو ویلي د خدمتګار صاحب کلامونه هم تاسو ووی نو څنګه محسوسوئ چې زه خپله خوش قسمتي ګڼم چې دومره درانه کلمونه ما ریکارډ کړ خو زه به یو شعر ووایم اخري کې د اندیش بابا خدمتګار صاحب ته وډالۍ کړم چې نه به وجود وی ستا د حسن نه زما د مینې نه به وجود وی ستا د حسن نه زما د مینې که ستا د پاره زه او ته زما د پاره نه ډېره لا چې سر لخکر د لخکر نبی بای هو ټول لخکر ماتیږي چې سر لخکر د لخکر نبی بای او ټول لخکر ماتیږي لکه پتن کې چې سر نبی وای خپل سر ماتیږي چې سر لخکر د لخکر نبی وای او ټول لخکر ماتیږي سرپوخ نه لري هر هغه قوم چې مشر نه لري سرپوخ نه لري سرپوخ نه لري ولس چې هر څو توریاله وی وای ور پور ماتیږي ولس چې هر څو توریاله وی وای او ور پور ماتیږي
لکه پتنګ کې چې سر نوي وای او په خپل سر ماتیږي چې سر لښکر د لښکر نوي وای او ټول لښکر ماتیږي سبا پکتیا بیا ننګرهار وای هم قدر ماتیږي سبا پکتیا بیا ننګرهار وای هم قدر ماتیږي لکه پتنګ کې چې سر نوي وای خپل سر ماتیږي چې سر لښکر د لښکر نوي وای او ټول لښکر ماتیږي خدمتګار ولس جګړه لهر غلیما ګټي د خدمتګار ولس جګړه لهر غلیما ګټي هر غلیما ګټي خل نفاقا د خبرو وای او پټګر ماتیږي خل نفاقا د خبرو وای او پټګر ماتیږي لکه پتن کې چې سر نوي وای او پخپل سر ماتیږي چې سر لښکر د لښکر نوي وای او ټول لښکر ماتیږي چې سر لښکر د لښکر نوي وای او ټول لښکر ماتیږي خواست پکو اشمت سار ته چې بل زبردست او خوندور کلام جاندار او خوشبودار راته وړاندې کې څنګه دی خوښه ده نئے زلفے کړه سمسور پس پن مخ نئے زلفے کړه سمسور پس پن مخ نه چاکړه سترګې تورې پس پن مخ نه چاکړه سترګې تورې پس پن مخ نه زلفې کړه سمسور پس پن مخ نه زلفې کړه سمسور پس
سپین مخ نه چا کړې سترګې تورې په سپین مخ نه چا کړې سترګې تورې په سپین مخ ډېر زبردست کلام قدرمنو ملګرو یو بل د حشمت سهار صاحب سره پروت دی چې په کومو دې کلامونو باندې لکه کلامونه ټول لکه څنګه چې حشمت سهار خبره وکړه چې درانه کلامونه دي نو په هر یو کلام کې د خدمتګار صاحب یو پیغام نه بلکې څلور او پنځه پیغامونه شته دي په یو وخت باندې
خو دې یو څو کلامونه راغستې دي او هغه تاسو ته د نمونې په توګه باندې مونږ وړاندې کوو. دعا به کوو چې همدغه شانتې محفل بیا را جوړې شي او دغه شانتې خوندورو او د مینهناکو خلکو پیغامونه چې کوم دی هغه مونږ خپلو پښتنو ته ځپلي پښتنو ته ورسوو. ژوندون دغه جهان چې مې ګران هېواد په وینو کې توړېږي د افسوس اوښ کې مې ساسې په ګریوان په سیالانو کې مې سترګې نغړېږي سبق کړمه دا ژوندون دغه جهان چې مې ګران هېواد په وینو کې توړېږي د افسوس اوښ کې مې ساسې په ګریوان په سیالانو کې مې سترګې نغړېږي. ساتل حدود د پلار د کلی د پښتون او پښتنو په نام ویاړم دښمنان مې ورانوي د یادګار سلیوای زار 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 که هر څو نارې وهم او که جاړم پښتانه وي د پرات دي قرار غلي زه غفلت د پښتنو ته یم حیران لرو بر پرن ورځي وجل کیږي سبق کړمه دا ژوندون دغه جهان چې مې ګران هېواد په وینو کې توړېږي د افسوس اوښ کې مې ساسې په ګریوان په سیالانو کې مې سترګې نغړېږي. خزانې د ملک مې نورو ته چلیږي غټې غټې ورته ګورم یم اوږې وای زار 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 هدیره مې د پردو په لاس ورانېږي نه مې تریخې دی چاودلې او نه سګې خالي نوم را باندې پروت دی د افغان د پلرو غیرت په ما باندې شرمېږي سبق کړمه دا ژوندون دغه جهان چې مې ګران هېواد په وینو کې توړېږي د افسوس اوښ کې مې ساسې په ګریوان په سیالانو کې مې سترګې نغړېږي. ډیرو ګرانو قدرمنو ملګرو پروګرام تاسو وکړه امید لرم چې دا به تاسو خوښ شوي ځکه چې زمونږ ډیر خلک چې دی نو هغه په پښتو باندې مین دي او هر انسان په خپل وطن په خپل کور په خپله ژبه باندې مینی لکه څنګه چې یو کلام د خدمتګار صاحب دی چې ته د رازونو امیدونو کورې ته د رازونو امیدونو کورې غلام علي صاحب
او د سترو هیلو ارمانونو کورې ډیر زبردست او ښکلی پیغام پکې خدمتګار صاحب ورکړی نه یوازې دا یو پیغام نه بلکې د ده څومره کلامونه چې تاسو واورېدل څومره چې د ناستو ملګرو خبرې تاسو واورېدې نو د دې نه به تاسو ته په ډاګه شوي چې د خدمتګار صاحب سوچ څه دی د خدمتګار صاحب مقصد څه دی د خدمتګار صاحب د خپل قوم سره څومره مینه ده د هغې په غم کې څومره غم لړلی ګرځي د هغې نه که هر څو لکه څنګه چې مونږ وړاندې خبره وکړه چې د خپل وطن نه چې هر څومره لرې دی خو د دې سیمې خوب ویني د دې خلکو خوب ویني د دې خلکو دپاره د پرمختګ دپاره چې کوم دی نو هغه خپلې هلې ځلې د شعر په جواب باندې کوي الله دې وکړي چې دغه شانتې سوچ دغه شانتې جذبې زمونږ د هر یو پښتون راپاسي او د خپل وطن د خپل ملک د خپل قوم د خپل پښتنو دپاره هم دغه شانتې سوچ وکړي او عملي ګامونه دې دپاره پورته کړي الله دې وکړي چې همدغه شانتې ښکلې ښکلې محفلونه بیا را جوړ شي او پای کې مونږ راجمع شو او دغه خوندورې خبرې دغه ښکلې ښکلې پیغامونه هغه تاسو ته مونږ در ورسوو په لوی الله مو سپارمه روغ جوړ او آباد اوسئ لوی الله په امان درازونو امیدونو پورې د سترو هیلو ارمانونو پورې د پښتنو د لوی بابا مسکنې د نوزتونو جنبشونو پورې د خوشحال او ایمال خان میراث ته تجربو مصلحتونو پورې د پښتنو د لوی بابا مسکنې د نوزتونو جنبشونو پورې ته د رازونو امیدونو پورې د سترو هیلو ارمانونو پورې مشالونو پورې د پښتنو د لوی بابا مسکنې د نوزتونو جنبشونو پورې د درازونو امیدونو پورې د سترو هیلو ارمانونو پورې
د اسکزي او افریدي ملاتړي ته د احمد امان درونو کورې د پښتنو د لوی بابا مسکنې د نوزتونو جنبشونو کورې ته د رازونو امیدونو کورې د سترو هیلو ارمانونو کورې غزنبي او غوري شان شوکت یې ته د روخان د غورځنګونو پورې د غزنبي او غوري شان شوکت یې ته د روخان د غورځنګونو پورې خو اوس دې وار دی لرو پر یو کړه د حسسترو قدمونو پورې د پښتنو د لوی بابا مسکنې د نوزتونو جنبشونو پورې د درازونو امیدونو پورې د سترو هیلو ارمانونو پورې پاسنی ورونه کډوال ما بولا ته د هغوی د پلار نیکونو کورې خپل پاسنی ورونه کډوال ما بولا ته د هغوی د پلار نیکونو کورې د خدمتګار دغه پیغام دی تا ته